ستړي مشي درنو لیدونکو زه علي تنها یم. پروګرام د خاورې اتل کې راسره یو ډېره ښکلې اکټره د ډرامو اداکاره په بلها پښتو ډرامو کې کارونه کړي دي. جیا ملک راسره موجوده ده. د دوی ژوند پښتو د دوی نه د ډرامو په حواله د دوی د ژوند په حواله یو څو خبرې کوو. جیا ملک په پښتني مینې ته ستړي مشي وایم. خدای دې وبخښه، څنګه یې تاسو؟ شکر دی. ښه ستاسو ډېره مننه ستاسو نه هم چې وخت دې راکړه. جیا دا راته ووایه چې ډرامو کې د څومره وخت نه کار کوئ؟ یاره جی زما خو 15-16 کاله شو چې زه دې فیلډ ته راغلې یم. ښه دا راته ووایه چې تر دې دمه څومره ډرامو کې کارونه کړي دي؟ یاره جی ډرامو کې خو مو ډېرو کې کارونه کړي دي او منځ کې پکې داسې څه مسلې راغې هغې د وجې مونږ پرېښودو. اوس مو بیا شروعات وکړو. جی سمه ده. جی ملک دا راته ووایه چې ډرامو ته وتل دا یو هنر غواړي، یو خپل ټیلنټ چې په چا کې نه وي نه شي تللی. بیا که هغه ټیلنټ هم په چا کې وي نو د هغه د چا سپورټ غواړي. تاسو سره د چا سپورټ دی؟ دې دمه پورې په ډرامه کې کار کوئ، بلها ډرامو کې مو کارونه کړي دي، سپورټ د سره د چا دی؟ زه خو چې کله نه راغلی یم ارشد خان سره مو کار کړی دی او داسې نور ډېر ښه پروډیوسران ډایرکټرانو هغوی سره. او بله خبره دا ده چې کله د انسان مجبوري وي هغه کې خپله اکټینګ راشي او هغه ته دا دنیا هر څه وښایي. سمه ده. لکه مطلب تاسو د مستۍ نه په دغه میدان کې قدم نه دی ایښی، څه مجبوري راغله چې تاسو یې مجبوره کړئ په دغې باندې چې ډرامو کې مو کار شروع کړه؟ بلکل جی سمه ده. دا راته ووایه جیا چې اوسه پورې تاسو ته څه ستونزې مخ راغلي دي پښتنو تاسو سره؟ داسې څه خبره تاسو باندې درنه لګېدلې ده، تاسو ترخه لګېدلې په هغه ځای کې، یا پښتنو تاسو له مینه نه ده درکړې په کومه ډرامه کې؟ یاره جی زه خو دا شکایت ځکه نه کوم، زمونږ پښتانه درانه چې کوم دي مونږ کم ځي تم تلي یو، زمونږ یې ښه عزت کړی دی او زمونږ یې قدر کړی دی، مونږ هغه اپریشیټ کوو چې مونږ پښتانه یو، هغې مونږ ته عزت را کړی دی. نو داسې هېڅ خبره نشته. مونږ که د کیمرې مخې ته یو نو هم دا ډرامې یو کله وکې د ښځې رولي، کله د خوري، کله د سي، خو عوام دا ګڼي چې کیدای شي دوی د کیمرې مخې ته چې څه دي نو هغه رښتیا دي، خو هغه رښتیا نه وي، دا خو یو ډرامه ده. او باقي د کیمرې نه شاته زمونږ خپل یو داسې ماحول لکه څنګه چې د کورې. سمه ده. جیا دا راته ووایه چې د کرونا ماحول راغی که نه، لاکډاون ولګېده، اوسه پورې حکومت څه قسمه مرسته د جیا سره کړې ده یا د نورو اکټرانو سره کړې ده که نه؟ یاره جی مونږ سره خو چا څه مرسته نه ده کړې. زمونږ خپله مور د ګردو بیماره ده، اپریشن شوی دی، هغه پرته ده او ورور مې مخ په ماته شوی دی، کراډونه لګېدلي دي. زه خپله نه مجبورۍ نه راځم دې فیلډ کې کار کوم، ما پرېښودی او د حکومت ته طرفه مونږ ته سم نه دي میلاو شوي او حکومت ته دا هڅ کوو چې نه د ګاډي بندوي نه د کاروبارونه بندوي. صحیح شو، عوام پوهېږي، هغوی به خپل احتیاط په خپله کوي، ماسک به لګوي، لاسونه به صفا کوي، حفاظت په خپله کولی شي. ټیک ده. سمه ده. جیا ستانه ډېره زیاته مننه کوم چې موږ دپاره مو دغه مختصر وخت نه خپلې قیمتي لمحې د خپل ژوند نه وخت کې ما ته مو وبخښئ. ستاسو نه مننه کوم. جی ډېره مننه ستاسو چې تاسو موږ له دونه ټایم راکړو. قربان دا زمونږ ډایرکټر هم دی، ایډیټر هم دی، رایټر هم دی او پروډیوسر هم دی ارشد خان. جی قربان زه مختصر یو خبر وکړم که نه چې کورونا وایرس دی، تم چې چا نه انټرویو نو ماکس اچوه بل شي استعمال صحیح ده که نه؟ هسې نه چې ګورې کورونا راته ولګېده، ډېره ګټه مسله ده. صحیح ده. سمه ده. ارشد خان ستاسو نه هم یو پوښتنه ضروري ګڼم. اوسه پورې مو بلا ډرامو مو جوړې کړي دي، اوسه پورې کلچر داسې چې پښتانه هغه نه خوښوي یا د هغه د فیملي سره نشي کتلی، د مور خور سره نشي کتلی، ارشد خان هغه کار کړی دی که نه؟ یاره ما چې تر اوسه پورې کومې ډرامې جوړې کړي دي که نه، نو ما د کلچر ډرامې جوړې کړي چې هغې کې یو میسیج وي، هغې کې خلکو دپاره یو دغه یو عبرت وي که نه. نو مونږ انشاءالله مخکې هم دا کوشش کړی او بیا هم کوو که نه چې مونږ یو میسیج والا شی عوامو ته پیش کړو. لکه اوس مونږ دا پر هر ډرامه ما شروع کړی دی، ډایرکټر، کیمرامین، ایډیټر هر څه په خپل یم که نه، نو دې کې به هم یو میسیج وي. سمه ده. ډېره زیاته مننه ارشد خان ستاسو نه هم چې وخت دې راکړه. ډېره مهرباني. مننه. جی درنو لیدونکو دغه ارشد خان او زه د وخت زه د موجوده وخت هر یو پروډیوسر د ارشد په شانتې غواړم، ځکه چې زما نوي کول زما را روان نسل چې هغوی له ښه میسیج ورکړي، هغوی ډرامو ګوري د مخکې په شانتې چې د هغوی ته بیا د ښه میسیج واخلي، بیا ډرامو مونږ وګورو د مور سره، د خور سره، د ښځې سره، د خپلو بچو سره. زه کیمرامین او زه ایډیټر، زه ډایرکټر د ارشد خان په شان غواړم. زما د قام، زما د پښتونخوا، زما د پښتني د ژبې هر یو ډایرکټر د ارشد خان په شان سوچ لري، د ارشد خان په شان دي شي. جی درنو لیدونکو انشاءالله د یو نوي پروګرام سره به حاضرېږم. تر دغه علي تنها له ورکې اجازت هر چېرته چې ښه د باد بریالي اوسئ. په لوی لا مو سپارم د لوی لا په امان.